سلامونه مینوالو. دا ټایم منګه د ضلع باجوړ تحصیل برنګ کې موجود یو جوړ کلي کې. جوړ کلی د ډېرې زیاتو ستونزو او مسلو سره مخ دی. زمونږ کتونکي به وایي چې نن دغه نوی تاسو سره چې کوم پیغام شاملوم ضرور یې وګورئ، ځکه چې په تحصیل برنګ کې دغه کلی یو لوی آبادي لري. په دغه کلي کې جوړ دی خاص او سړه ناوه ده پکې، جال ډېری ده پکې، نور هم داسې واړه واړه کلي پکې شته. خو دغه خلک ډېر زیات د ستونزو مسلو او د غربت لاندې ژوند تېروي. دغه مشران زموږ سره ولاړ دي، د هغوی سره به خبرې کوو. السلام علیکم مشران. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ ما بهادر خان نامه ده او زه د ملکان ټي وي ټیم ته خیرجي تحسین پیش کوم چې دې سخت وخت کې او ځکه چې روډ ډېر خراب روډ موږ په خپلو پیسو تقریبا 18 لک روپۍ موږ لګولي دي او تاسو موږ ته دلته راغلی، موږ ستاسو ډېره شکریه ادا کوو. دلته کې ډېرې زیاتې مسلې دي، تقریبا چې ترقیاتي کار یو نه دی شوی، حکومت یو کار تاسو چې دا کم روډ جوړ کړی په دې کې صرف د موټرسایکل یا د یو ګاډي سفر پکې کیږي، خو هغه هم ډېر زیات وران ویجاړ دی. دا تاسو په خپلو پیسو کړی؟ او جی دا موږ په خپلو پیسو کړی او ځکه چې موټرسایکل هم پکې ډېر په مشکل سره اخیږي او ځکه رسایي دلته ډېره ګرانه ده. د ګاډي اکه د موټرسایکل ده اکه د مریض ده وړل دي یا راوړل دي، ډېر زیات مشکلات دي. نو دلته نه سکول شته، نه یو ترقیاتي کار حکومت موږ ته نه دی کړی. نو موږ ته ډي سي صاحب ته د باجوړ اے سي صاحب ته نو دیو ته زموږ دا درخواست دی چې لکه موږ دې غریبې علاقې ته نظر وکړي او موږ ته ترقیاتي کارونه وکړي. بله خبره دا ده د ډیم د مومند ډیم چې کوم د کیږي نو دلته کې د پل او دا روډ موږ ته د کوي دا ډوبوي. نو موږ څوک وایي چې داسې بره روډ منظوري شی د توتکان طرف ته، نو په دغه باندې لکه موږ دا خلک ټول دغه یو خفه دی، ځکه چې هلته رسایي ګرانه ده. په 2-3 شپې کې به هلته کې بټخیلې دغه ته راسي او دلته موږ ته نږدې لار راکړی شي سړک. سلام صاحب، دلته څه مسلې دي، څه ستونزې دي په دې دلته ډېرې ستونزې دي. یو خو دا روډ موږ ته وران دی، ډېر زیات وران دی. بل چې دی په خپلو پیسو هم کړی، بل چې دی نو سکول نشته، ماشومان تباه شو، هلاکه شو. موږ ژوند خو یې ناسم تلی دی، خو زموږ لمسي بچي دا غونډ چې دی نو بس تباهۍ مخ ته روان دي. موږ د حکومت نه دا مهرباني غواړو او دا دغه غواړو چې موږ ته د سکولو کې دغه دا روډ درته جوړ کړي، 3 کیلومتره روډ دی او نور ډېرې توندې دي. اسپتال که ورته جوړېږي، د مال د جوړ کړي، که دغه د اوبو اسکیمونه چې دی دا هم خراب دي ټول، نو ډېرې توندې دي. بیا دا روډ چې دی دا زموږ غر کېږي دغه کېږي. ځوانه ستا نوم څه دی؟ زوایر شاه. د جوړې او سړی نه وي. ښه، تعلیم دې کړی؟ تعلیم به څه وکړو، سکول نشته دی. سکول نشته دی. ښه، نورې دلته څه مسلې دي؟ بس دلته د روډ مسله، د روډ نشته، سکول نشته دی، نور سرکاري څه هېڅ په نظر نه راځي، نشته دی. تعلیم ته دې شوق کېده چې تا تعلیم کړی وی؟ شوق هم کېدو خو ونه سکول نه وو. برنګ کې مخکې 1.5 سکول، اوس خو لږ ډېر شو. دلته خو د سره سکول شته دی نه. کنې شوق خو دې و چې تا ښه تعلیم حاصل کړی وی؟ شوق هم ولې نه و، خو سکول نه و نو سم کړی وای. زموږ سره د 2م جماعت یو ماشوم ولاړ دی چې دی څومره په مشکل سره د دغه کلي نه ځي، دی د څومره ستونزو مسلو سره مخ دی، کوشش کوي، پلار یې پسې لګیا دی چې زما بچی ښه تعلیم وکړي. خو ده له د تعلیم سهولیات ورکول په تحصیل برنګ کې په ضلع باجوړ کې ډېر ګران مشکل دی، او بیا په جوړ کلي کې ځکه چې روډ ورته نشته، پیاده لارې ورته نشته، ډېر زیات د ستونزو مسلو سره مخ دي. دغه ماشوم طرف ته ورځو، خبرې ورسره کوو. ستاسو نوم څه دی؟ زما نوم دی سید کریم جی. ښه، السلام علیکم سر. او په څوم کلاس کې؟ زه سر جی د ضلع باجوړ تحصیل برنګ جوړ نه تاسو دا درخواست درکوم چې موږ سیلې پټي د باجوړ نه سیلې پټي په څوم کې 7 کلاس کې جی، په 1م جماعت کې. 1م جماعت کې. او چېرته ځي؟ سیلې پټي ته شو. سیلې پټي دا خو ملکنډ ایریا ده که نه؟ دا باجوړ ملکنډ دی، دا ملکنډ ایریا ته ځي. د ضلع باجوړ چې کوم دی ته د تحصیل برنګ نه ملکنډ ایریا ته ځي. دلته سکول شته دی په جوړ؟ نه جی نشته دی. زمونږ ملګري اوس چې کوم دی هغه زمونږ انپړ غټ شو، زمونږ مشران انپړ غټ شوي دي، نور ورونه هم دغه انپړ غټ شو، مشران خو انپړ ټول غټ شوي دي، سکولونه نشته دی. څه دغه شپږ
لږ 2 کیلومتر مزل کوو سیلې پټي ته ځو په پردۍ ها ضلعې ته ځو. ته چې دغلته ځې تا ته دلته ملګري څه وایي چې ته خو ډېر زیات په ستونزو مسلو څه ته وایي؟ ولې راته نه وایي موږ ته وایي تاسو څومره مزل کوئ تاسو به د خپو مو دي داړي موږ چې راشو څومره مزل هم کړی موټرسایکل یې راسه نشته دی ګاډي راته بیل نه ورځي موږ ته استادان وایي ستاسو دماغ نه به تیار څه موږ شکر الحمدلله موږ خپل سټډي او خپل رایټینګ او ریډینګ دا ښه هر څه کولی شو او خپل دغه کوو شکر الحمدلله چې کور ته محنت رارسې نو څه ټیمې ځکه چې تا خو 6 کیلومتره پیادل مزل کول بیا دا غر وهل دا خو ډېر ګران کار دی. کور ته چې رارسو 3-4 بجې مازدیګر بانګ لکه راورسو معمول دلته کلي ته راورسو ګاډي نه کله پیاده په روډ کې پیاده مزل کوو دلته سړک راته نشته دی نه راته څه دغه دا راکشته دی اوبه هم نشته دی او نه چې موږ سره څه موټرسایکل ایسته شي بیا لاړ شو او پردۍ ضلعې ته سبق له ځو دې علاقه کې نه دغه شته دی نه سکول شته دی. د تحصیل برنګ د جوړ کلي سره یو ماشوم موږ سره ولاړ دی د هغه سره خبرې کوو. ستاسو نوم څه دی؟ عبیدالله. ښه او د جوړ یې؟ ښه او سبق وایي؟ نه. ولې؟ سکول نشته دی. سکول نشته. تعلیم ته دې شوق کېږي چې تعلیم وکړي؟ ولې نه؟ خو لکه دلته سکول نشته په دغه وجه ته تعلیم نشي کولی که نه؟ او ته خو به ډېر خفه مې ځکه چې نور ماشومان چېرته لاړ شي نورو علاقو ته ولته ماشومان په سپینو کپړو کې روانې په شنو کې په پین شیټ کې هغوی تعلیم حاصلوي او ته دلته په دې غر کې ګرځې نو ته خو به ډېر خفه کېږم که نه؟ ولې نه؟ ولې نه؟ شوق دې کېږي چې تعلیم حاصل کړي؟ ولې نه؟ سړه ناوه کوم چې جوړ کلی دی دی د سړې ناوې سره تعلق ساتي. ستاسو نوم څه دی وروره؟ عبدالله. د کوم کلي سره تعلق ساتي؟ مونږ ضلع باجوړ د سړې ناوې سره. سړې ناوې سره تعلق ساتي. سړې ناوه کې چې کوم دی دلته روډ شته؟ یاره دلته چې ته رښتیا وایم نه روډ شته نه سکول شته او بله ورځ موږ جومات شروع کړی کار مې شروع کړی سیمټ مې وړي دی د ملا مې وسم خوږ ده. ښه رور جانه دلته ستاسو خو ماشومان چې کوم دي جومات نشته سکول نشته روډ نشته نو ستاسو ماشومان څه کوي؟ زموږ ماشومان دا قشنه غټ شو کلمو ته نه ده معلومه انسیو ته نه دي معلومې نه سکول شته داسې بس غرونو کې ګرځي پالتو غټ شو. ګرانه وروره ستا عمر څومره دی؟ زما عمر به 25-27 کالي. ښه تا ټول ژوند دلته په تحصیل برنګ جوړ سړه ناوه کې تېر که بس دا مې تېر کړ ډېر مشکلات ژوند دی لکه هېڅ سہولت نشته. هسې ستا تعلیم ته شوق کېده؟ نو تعلیم ته زما خود شوق کېده موږ پلرونو وویل چې تعلیم وکړئ خو موږ پې وس نه راته ښکته روپۍ اغوستې او دلته سکول نه و. ګرانه وروره یو ورته دا ووایه چې اوس ستا شوق کېږي چې په خپلو بچو باندې تعلیم وکړي؟ زما شوق هر انسان شوق کېږي په خپل بچو باندې ځکه چې کاته چې لاړ شو موږ د خلکو واړه وینو کچ کچ واړه یې دومره هوښیار یې هغوی تعلیم کړی زمونږ واړه دومره غټ غټ شي هغه کې لکه دغه د چا نه څه مطالبه لري؟ نو موږ د سرکاري دغو نه دا مطالبه ده د ایمنه او د ایم پی ای نه چې بس موږ د علاقو ته په وروسته علاقې ته چې دا لږ رامخکې کې روډونه جوړ کړي سکولونه وکړي. د کوم کلي سره تعلق ساتي؟ سړی ناوې سړه ناوه لکه جوړه بیا زموږ یوه خبره ده یو سړه ناوه کې دلته څه مشکلات ستونزې شته؟ ستونزې ولې نشته سکول نشته دی سپتال نشته دی روډ نشته دی د ستونزو سم مخه ده نو. ښه حاجي صاحب دلته ستاسو دا ماشومان چې کوم دي دا خو ډېر زیات دي موږ وینو دوی چې تعلیم نه حاصلوي او سکول نشته نو ستاسو زړه څه غواړي چې دلته که سکول وای نو تاسو به د خپلو بچو تعلیم کولی؟ زمونږ دا زړه غواړي چې دلته سکول وایي موږ لازم یې 10 واړه په هر کالي کې دي دا به ټول وي سکول به یې ویلی خو چې سکول دي دغه نشته دی پروګرام نشته څه چېرته یې ولیږو چیرته ولګئ؟ ښه د چا نه څه مطالبه لرئ؟ مطالبه زموږ دا ده مینی صاحب د ایم پی ایس صاحب دی زموږ د علاقه ډېره پسمانده ده رول نشته ډېر تکلیف دی د اوبو تکلیف شته د هسپتال شته هسپتال خو بیا هم غټه خبره ده خو د رول او دا سکول خو شی دی که نه چې لکه رول د سکول دغه دا رول دغه مور ده چې رول نه هېڅ هم نه کېږي موږ دا دغه هلک د خبره د جومات وکړه موږ په دې ته وشلي منه سامان راوړی بله ځي که نه او دا ټول د وړو په سرونو په شا باندې مې اخیستی دی اوس هم دا اوس د وران بیا اوس هم دغه پرته ده لکه چوکا. حاجي صاحب لکه په خپل ژوند باندې ډېر خفه یې دلته چې کوم تېرېږي که نه یاره نو اوس څه کوې خو اوس وخت دی نو اوس کار نه کېږي کنې زموږ ډېر سخته ژوند څه دغه دی لکه که چېرته پیسې میسې یاسې تاسو له راشي نو زړه م غواړي چې ښکته لاړ شئ د خپل ماشومان ښکته د تعلیم دپاره بوځئ نورو ضلعو ته یا نورو علاقو ته؟ یاره ولې هم دغه خوښه ده خو دا زموږ ملک دی اوس دې نه موږ څه چالو کړو کنې داسې خو نه ده چې کنې اوس دې علاقه کې دغه دی په خپله هم ولیده او بل دا روډ خو داسې دی چې د پیاده ولاړ ده خو بس زمونږ تکلیف او ډېر د هغه نه راسه یاره به څه وکړو نو د دې نه بغیر کېږي نه
او بل زمونږ مشران دي په خپل هم ګوري بل تصویران ویډیوګانې داسې ستا غوندې نور ملګري داسې وغیره راشي هغوی دغه وکړي خو زمونږ ماشاءالله د برنګ چې کوم مشران دي یا د ملکنډ کوم مشران دي نو ډېر په دغه باندې دلته خو څوک داسې په دې تیارو باندې نه څوک رڼا اچوي او نه څه زمونږ دپاره نه دا روډ هم وښلی دی دا هم په خپلو دغه باندې پیسو باندې په خپله لاسو باندې څه په تذکورو باندې نو زه به درته دا ووایم چې زمونږ د مشرانو زمونږ د ایم این ای ایم پی ایس صاحب نه داسې وغیره نور چې کوم غټ مشران دي نو د هغو نه زمونږ دا مطالبه ده چې یار خامخا زمونږ په دې روډ باندې زمونږ په دې حال باندې د لږ رحم وکړي تاسو خو په خپله دا حالات ولیده را روډ وینئ تاسو زمونږ چې کوم بیمار شي یا داسې وغیره نور شي نو که هغه لږ بیمار وي برحال چې موږ هسپتال ته رسو نو د دې لارې د لاس هغه نور هم داسې شوی چې بس هلته موږ جوړ سړنه وه جال ډېری او دغه چې نور کم خلکو دغه د هغوی خبرې وي چې تاسو واورېدي کوم چې د غربت د پسماندګۍ او د ډېر زیاتو ستونزو سره ژوند تېروي په دغه علاقه کې سکولو ته نشته روډو ته نشته دی بجلي ورته نشته د ډېرو زیاتو ستونزو مسلو سره مخ دي ځکه چې یو قوم ترقي کوي د هغوی ماشومان د هغوی نوجوانان ترقي کوي د هغې دپاره بنیادي شیز چې کوم دی بنیادي او اهم چې کوم دی هغه تعلیم دی خو دغه خلکو ته تر اوسه پورې سکول نشته دی د هغوی ماشومان هم دغه شان لوی شو مشران چې کوم دی هغه خو ډېر زیات په خپل ژوند باندې هم خفه دي خو هغوی په خپلو ماشومانو باندې ډېر خفه دي چې موږ دلته ژوند تېرو موږ ته دغه سیاسي نمایندګان یا نور چې کوم اعلی حکام دي موږ له څه توجه نه راکوي موږ د دغه سیاسي نمایندګان ډي سي اے سي چې څوک هم د دې خلکو سره امداد کولی شي ایم این ایز ایم پی ایز په کار ده چې د دې خلکو دا مسلې او دا ستونزې واوري دوی ته روډو کې دوی ته د سکول ډېر زیات ضرورت دی ځکه کم سے کم چې پرایمري سکول خو دوی ته جوړ کړی شي ګرانو قدرمنو کتونکو دغه د دې ولس اواز چې موږ تاسو ته در ورساو اوس ورکوئ خپل ورور خپل کوربه حاجي محمد عثمان خیل له اجازت د کیمرامین وحید الله خان سره